پارلمان چې دی دا د خلکو پارلمان دی، باید د خلکو په وړاندې ونه درېږي. څه چې خلک غواړي باید هغه وکړي. باید پارلمان بودجه را پاس کنه و معاشای مامورین اعلام شود که مردم غریب است، بیچاره است، معاشای خود بگیرن. دا بودجه چې تصویب کو بدو ښه ده چې وینې دلته خلکو معلمینو معاشونه دي دا ټول ولاړ دي، نو چې تصویب یې کو ښه ده، خو د غریبو خلکو غم باید کې وخوړل شي. د ما په نظر چې پارلمان خو اول باید بودجه تصویب کړي، ځکه د کارمندانو معاشونه چې خلک دي چې په کرایي کورو کې اوسي نور از زر مشکلات لري. کمی بودجه را به امید خدا امید دولت پارلمان تثبیت کنند با یک نظرداشت با یک گپای صلح‌آمیز کمی بخیر تصویب شود که عمل کار و بار مردم هم به نهایت خراب است. دا خو طبیعي ده کوم وخت چې بودجه ځنډیږي د دولت ځینې انکشافي او عادي پروژې هم پر خپل ځای باندې پاتې کیږي، په مجموع کې بیرته ضرر د افغانستان ملي ګټو او د افغانستان د ولس ته رسیږي. نو زما نظر دا دی که چیرې دا بودجه هر څومره ژر تصویب سي هغومره به د افغانستان د راتلونکي دپاره، د افغانستان د ملي ګټو دپاره او د افغانستان د هغه ولس دپاره چې هغه هره ورځ د غریبۍ سره لاس او ګریوان دي د هغو دپاره به ښه وي. بودجه باید زر تر زره وخت باندې ځای له ورسوي که دو ځان د افغانستان د خلکو خدمتګاران او د هغو استازي بولي، خو باید مخکې د مخکې نه راشي د دولت په څنګ کې د اشرف غني په څنګ کې د امرالله صالح په څنګ کې ودرېږي او دښمن له ووایي چې موږ متحد یو، دا ملک جوړ شي.